په داروخان باندې چاپه ولمه چیر دی داروخان چیر داروخان کومه دی چل پیداز بابوی پیداز دا د انګورو ټالونه دي ورته وګورې راځه را کاټېږي راځه دلاور ورشایه راول اوس د خیره موټر دغه کېږي زموږ یار ډېر بد پخه شوی سلیمه ولې پخه شوې یاره چا کمې وه نو ورشه ویې په چی شوی په دا څو لرګي باندې ول دا دی لرګي واده دې کړی لاره دې پر بنده کړ څه وایه د چا پښې ور ماته ولې پیسې سیب ته خو اوس ورشه یاره یو سیب راواخله نو سلام دې نصر انګور ځینې راواخله سبا موټر راول نو راځه د زموږ موټر کې راسره ولاړ شه چکر به هم درکړم وړه د چا دي څه وایه نو تا ته تنخوا درکړي څو یو شی خو راته وایه بدله راته وایه زموږ موټر دی راځه بدله راته وایه زموږ دی راځه مخ ته کښېنه راځه ته وړل او بیا راس ته راس هر ته ځه حاجي واجد له ځو راځه ته راځه څه تاوان دی بیرته دلې ناست یې بس راځو کدره داروخان کدره داروخان بابوی آقا کمه دی چل پیداز بابوی پیداز داروخان چیره دی درته دی بابوی آقا ای داروخانه هرته مخ ته دی بابوی آقا چیر دی سوان ای داروخان چیره دی داروخان چیر دی سوانه و صدا ستړی موږ پیدا کړو چیر دی از موږ یار مې څه کړی داروخان ستړی مس جوړ په خیر څنګه لاس په صحیح در ودانه څه په مارکه لګه کومه مارکه لګوي دا د لګیای له او دا د زموږ یار جوړ په خیر ستړی مې ځل خانه جوړ په خیر څنګه دی نه جوړه څنګه شه په خیر څنګه ټاکه شکر دی څنګه بس لګیای ورور سی پرې کو ای ګرد سیستم ستادي ماشاءالله دا خو ډیر ښه سی ځوان ستړی مس جوړ په خیر څنګه شه دا ماشاءالله به خو غټ سیبونه دستی دا ماشاءالله دا د غلجی سیبونه د دلیم تک سره غټ سیبونه دي دا یاران د تسمالونه د کړی دي او دا ځوان بیا د صفایي ورکی سمې کې اجمه داروخان مسکی داروخان بابوی آقا داروخان را ورنسته هرته د دغه سره دی د جساب سره دی و الته نور ته څنګه شي نه جوړه خونه خیر ورسېدست و زبردست نای نون سیمه دستی پر لګیا سه نو دویمه دش لګیای څه څو ورځې دا کار لا شو دی یا تقریبا یو واته ورځې شو دی ان شاء الله ماشاءالله و برته ما شان خدمت وکړه یا بس زموږ برته د راځو بیا درته وای و مننه کور ودان ماشاءالله دا سیب ته تاسو ور دومره غټ سیب دی زما نن روزام ده ته یو ښه سیب راګستا د لاس په سیب زه روزه ماته و ښه سوري خوږ بس داغه منن دا روزه به د په سیب باندې ما درځه داروخان درته دی ماښام راسي زموږ مېلمانه بیا موږ خپله درته وایو منن یا زه خپله درته وایم ما زه دا سړی پیدا یو وتا کې نږدې دی شپ د پښو لاره بیا و
ته راځه موټر راکش دا ډېر ښه سړی دی ښه بس ټیک څه مننه وای مخ ته ټریکټر ورسره ولاړ ده زه هغه داروخان لا مخ ته دی وای مخ ته چې ورسه مننه کور ودان سړی مسې جوړ په خیر ماشاءالله څنګه ښایسته ماشوم یې داروخان چیرې و بابی آقا مسخریش کی مخ ته دی مخ ته ولاړ شه سیندیانو سره ناست دی کوم بابی آقا شه یا جواجت زګی چیرې مخ ته درځي نور شه یې شاباش السلام علیکم موږ داسې مخ ته روان یو که لاره آیا لاره جوړیږي دایس یا ښه موږ ویډیو جوړو خو به نه بدوئ وروره دا د بیا لاره بنده ده د غلجي دم دی کشني کشني لارې دي وروره دلته دا د مازدا ډک کېږي نو موږ ته به لاره څنګه راکوئ ښه ته یې کرېټونه دغه کوئ چیرې وړئ ستړي مست څنګه یاست ښه یاست ټیټ یاست شکر دی ماشومه ستړی مه سې جوړ په خیر څنګه سیب به مې درکړی او اخیستي پخوا سیبونه ډېر ته ماته وګوره ماشاءالله څنګه ښایستې سترګې دي دوی یاران دا دي و دا سیب واخله 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 ښه دا دي کرېټونه دغه کیا بیا دلې جوړوي او ښه صحیح اوس که موږ ته لاره ته یې راکړي کومه دي ماشاءالله یاره تی په جنت کې اوسې که دا جنت وا خالي ماز دی 2-3 میاشتې دی دا د انګورو ټالونه دي ورته وګوره یا ګرده تک تور انګور دا دي کې را زړېږي دا دی ماشاءالله خوندور هغه چاودلې دی خپل ونه خوراک والا نه ولې نه خوري یاره دا خوري که نه سي خوړی حالت یې موږ له راستوي موږ به وخوره موټر هلته ولاړ دي زه واره په داروخان باندې چاپه ولمه سیده یې وینیسمه درته بیا تیاره کېږي بیا خوند نه کوي داروخان بې وفا سړی دی تی ما ته وایي ته نه یې دا بې وفا زه دومره وفادار یم دومره وطنونه ما پرېږدول وله رالم هی داروخانه دا غزګی دی چې موږ ما او داروخان چې تېر وخت راغلي شپه مې کړی ول اوبو ته ګورې ګوره چیرې دی درته خلک لګیا دي السلام علیکم ستړي مه سئ بابی آقا داروخان چیرې دی ستړي مه سئ دا یاران وای دا لوړ پوښتنه وکړي دا جواجد وطاق نم رالم دا سیبونه به ښه د چا دی عبدالمنان د دی دا د عبدالمنان وطاق دی تاسو ورته وګورئ دی تک سره سیبونه دا دي پراته دي ماشاءالله نو دوی وای تی ولې مخ ته دی راځه کازو مخ ته دی تیاره کېږي بیا خوند نه کوي راځه مخ ته ته راځه هغه به پسې راشي اکا زوی وای تا مختاج موږ ساه ودرېدله ما ویل دا خو ډېرې کیسې لا راته وګورې غرونه دي کیسه ده ته ګوردی سیبونه پراته دي اوس که دا ستړی مه شو پیدا اوس انشاءالله یو بل وطاق کار ته دی کاله ته ګور السلام علیکم
ستړی مه شه څه مې کړی دی زموږ بابۍ مې څه کړی ولې وایي دلې راغلی ستړی مه څنګه چیرې لګیا دی دارخان شکر ته څنګه دا دی عابد خان میم دا دی ولې دی چیرې دی دارخان چیرې درخان نه دی راغلی ولې وایي دا ولې زه دلې کار له راځم یا راغلی نه دی اشتیا ووایه یا والله راغلی و بابۍ وعلیکم جوړ په خیر سال سوال دا ولې زه دلې کار له ځم نور څنګه فضله شکر دی برابر دی دا کار خراب سای نسته وای ها ها یا کوره دا موږ دغه په دپسې خاص راغلي وروره سین سره ګډ وډ سو بابۍ پسې رالو بابۍ درته نسته چې ګوره چیرې کړه دا جواجت صاحبونه به در ښکاره کړم دا دي دا جواجت صاحبونه ها دا دی وروره جواجت هم نسته داروخان هم نسته بیا دا دی دلې ورته ګرځي سینه سره راګډ وډ کړي زموږ د زړه خوشحاله موږ له عبید باندې وچاوي په داروخان باندې وچاپه وو هغه دا دی داروخان نسته خیر داروخان نسته بیا دا دی دلې دی نو څه کې وایي